دا وچارې زده او پلې کړئ نو خبرې به مو اغېزمنې، ډاډمنې او پر ځان به مو باور لوړ وي. لومړی په څوکۍ کې شاته تکیه مه وهئ او له میز لرې مه کښېنئ. هر کله چې په یوې ناستې او دفتر کې له خلکو سره خبرې کوئ نو په داسې بڼه مه کښېنئ چې څوکۍ کې مو شاته تکیه وهلې وي او له مخکې میز مو واټن اخیستی وي. دې سره هغه کسان چې تاسې سره خبرې کوي تاسې سم نسي لیدلی او د سترګو اړیکې کمیږي. که په دې ډول کښېنئ نو نور دا فکر کوي چې تاسې د بحث په اړه ډېر جدي نه یاست او ډېر اړین درته نه ښکاري. دا ډول کښېناستل دا هم ښیي چې تاسې ځان په خپله وړوکی او ټیټ وښایاست. دویم، د خبرو لپاره اجازه مه اخلئ. په یوې ناستې کې د خبرو کولو لپاره خپل نوبت ته منتظر شئ، خو چې کله خبرې کوئ نو مخکې ورڅخه لاس مه پورته کوئ او اجازه مه اخلئ. که داسې وکړئ نو تاسې په خپله ځان ټیټ معرفي کړ. هغه وخت چې تاسې یوې ناستې ته غوښتل کیږئ یا تاسې ناستې ته نور راغواړي نو تمه دا ده چې تاسې څخه ووایاست. کله چې له تاسې د خبرو کولو تمه وي نو بیا ځان داسې مه جوړوئ چې اجازه واخلئ او د خبرو لپاره لاس پورته کړئ. دریم، دا انتظار مه باسئ چې بل کس بلنه درکړي. یوې ناستې ته په دې پار بلل سوي یاست چې یو څه ووایاست نو هڅه وکړئ چې د یوه کس د خبرو په خلاصېدو سره خپلې خبرې پیل کړئ. ځینې کسان داسې کوي چې د ناستې تر اخره په دې تمه وي چې یو کس به ورته ووایي چې ښاغلیه پلانکی صاحب، احمد صاحب، محمود صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، یا په اصطلاح پلانی تاسو ته څه وایي او یا ستاسې نظر څه دی. څلورم، دا فکر مه کوئ چې نور وپوهیږي چې تاسې هم د خبرو کولو لیوالتیا لرئ. کله چې یوه ناسته کې یاست نو دا تمه او فکر مه کوئ چې بل کس به تاسو ته نوبت درکړي او تاسې به خبرې وکړئ. هڅه وکړئ چې د خپل نوبت په پار څرګندې اشارې ولرئ. د بیلګې په ډول ځان میز ته نږدې کړئ او دا وښایاست چې څه ویل لرئ. د نوبت اخیستو او چمتووالي د ښودلو په پار ساه واخلئ او ځان خبرو ته جوړ کړئ. که بیا هم د چا درته پام نشو نو په جرات سره لاس هم پورته کولی شئ. پنځم، ډېر تعریفونه مه کوئ او ډېرې بښنې هم مه غواړئ. هر کله چې د خبرو نوبت درته ورسید نو خپلې خبرې مو لنډې او څرګندې وکړئ. له تشریفاتي خبرو، ستاینو او بښنو پکې تیر شئ. هغه ټکی چې په ذهن کې در سره دی څرګند او شریک یې کړئ. شپږم، آرام اوسئ. د خبرو پر مهال که موضوع ډېره جدي او د ستونزو هم وي خو تاسې هڅه وکړئ چې آرام اوسئ. هر هغه څه چې غواړئ وړاندې یې کړئ خو احساسات او جذبې مو کابو کړئ. اووم، د سترګو او مخ اړیکې وساتئ. د خبرو پر مهال ناسته کې یوازې پر یو کس تمرکز مه کوئ. ټولو ناستو کسانو ته وګورئ او دا فرض کړئ چې ټول ناست مهم کسان دي او باید ستاسې خبرې په غور سره واوري.